زموږ چیرمین صاحب ارشد علي صاحب ته خواست کوم چې راشي او د ملګرو شکریه ادا کړي. ارشد علي صاحب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب صدر جلسه خټک صاحب، عثمان اقبال صاحب او اسیر صاحب، زه تاسو ډېر مشکور یم دا پل ملکنډ طرفه چې تاسو رالی او زمونږ دا کمرګري چې راغلي دي د ملکنډ چې کوم اواز ملکنډ طرفه زنګ کم مونږ انوایټ کړي دي زنګ د پل طرفه، زه هغې ته هم خوش آمدید ویم او زه تاسو هم ډېر مشکور یم چې تاسو رالی او زمونږ د محفل له تاسو ښکلا ورکړه. بل مونږ سیاسي خلک یو، ادبي خلک سره هم ډېر مینه ده او زړه مینه هم ورسره ده. دا زمونږ درېیمه کابینه ده غالبا علي محمد صاحب چې مونږ پکې دی کې دا پل چې کوم دی کابینه جوړه شوه. زه هغې ملګرو ته چې کم نوي نن څوکۍ هغې ته ورکړی شوې، زه هغې ته هم د پل د دې سټیج د طرفه مبارکي ورکوم او امید لرم چې انشاءالله هغوی به څنګه چې مخکې ملګرو خپل ایفرټس کړي دي د دې پل د طرفه د ادب د طرفه دپاره، نو انشاءالله هغوی به دا نوي کابینه هم کوشش کوي چې دوی د دې ادب دپاره او د دې خپل دغه دپاره تنظیم دپاره انشاءالله بھرپور کوشش وکړي انشاءالله. بحیثیت چیرمین چونکې ما ته نوي ذمواري راکړې شوې ده، نو زما خپل کاروباري مسلې هم ډېرې دي او سیاسي دغه هم شته، خو بیا هم موږ کوشش کوو چې ستاسو هم ته ښکلي خلک په منځ کې کینو او د یو شاګرد په حیثیت موږ ستاسو نه څه واورو او څه دنې زده کړو. نو دا زموږ لپاره ډېر د هانر خبره ده چې تاسو سره او ستاسو غونډه زموږ نصیب شي. او باقي انشاءالله په سیاسي لیول باندې څنګه علي محمد صاحب خبر وکړه، نو زموږ تنظیم چونکې نوی دی په ډېرو تنظیمونو کې، خو بیا هم زموږ د ملګرو ډېر ایفرټس کړي دي، خاص کر ملکنډ صاحب نشته که هغه زه مرسته یم نو دا به ډېر زیاتي هغه هم ډېر ایفرټس کړي دي. اوس په سعودي کې دی څنګه هغه بل ملګری چې کوم دی سلیم صاحب نو هغه هم نشته. زه د دې سټیج نه هغې ته مبارکي ورکوم چې دومره ښه دغه یې جوړ کړی دی او نن د هغې یو برکت دی چې موږ ټول دلته ناست یو او دا ګیدرینګ کوو. باقي انشاءالله زموږ کوشش دی په سیاسي لیول زموږ پارټي چونکې 15 میاشتې حکومت راغی، خو کولیشن حکومت و نو زموږ 12 پارټۍ وې، خو بیا موږ خپل کوشش کړی دی چونکې PNCA چې ورته وایي پاکستان نیشنل کونسل آف آرټس، هغې کې زموږ یو ملګری یو غړی زموږ مشرانو ورته ایستلی دی او هغه د ډایرکټر په حیثیت راغلی دی، نو موږ هغه له 15 نومونه ورکړي 6 کسانو، خو د بجټ د کمي د وجې نه هغې کې 3 کسان بیا وشو. او انشاءالله زموږ کوشش دی علي محمد صاحب سره موږ کانټیکټ کړي دي چې زموږ څونه دا ملګري دي او خاص کر چې کم د هغوی په دغه کېږي حق کېږي چې پکاره چې د هغې ته څه نه څه کمپلسیشن د حکومت ته طرفه میلاو شي او دا د ادب او دغه د خدمت چې دی چونکې دا خو خلک د زړه نه کوي او بغیر دغه نه کوي، ولنټیرلی کوي، نو زمونږ دا دغه دی چې انشاءالله زمونږ کوشش دی چې هغه کسان چې په مونږ کې کم ډېر زیات دغه دي او هغې ته څه نه څه کمپلسیشن دا د دې ادب او دغه هېڅ دغه نشته کمپلسیشن، خو چې د هغې سره څه مدد وشي نو انشاءالله موږ به خوشحاله کېږو انشاءالله. نو را روان سټیج کې به مې علي محمد صاحب سره موږ کانټیکټ کړو، نومونه نور ورکړي دي، نو الله دې وکړي چې هغه ټول نومونه وشي د خیره. او باقي زمونږ د طرفه زه بیا هم ستاسو کوم چې دا اواز ملکنډ ملګري راغلي دي دې ټولو ته چې کوم دی نو د زړه د کومې نه خاص کر شهزالله اسیر صاحب ته، خټک صاحب ته، عثمان اقبال صاحب ته تاسو شکریه ادا کوم چې تاسو زموږ د محفل نه راغلی او دې له ښکلا راکړه. ډېره مهرباني، خوشحاله شئ.